د پکتیا ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له کمپیوټر ساینس، موټر جوړونې او برق څانګو څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې سل تنه زده کړیالان فارغ او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړل. په نننۍ غونډه کې 2 کم سل کسان فارغین لرو چې د مختلفو رشتو چې د برق او موټر جوړونې او کمپیوټر ساینس په باره کې له دوی نه شفاف ازموینه او سخت ازموینه نه وروسته دوی بریالي سوي دي او کامیابه سوي دي او نن هم دوی د فراغت غونډه ده. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی زده کړیالانو ته په زده کړیز بهیر کې د عملي زده کړو وړ فرصتونه برابر کړي. وایي 80% زده کړیالانو ته عملي زده کړې ورکړل شوي. مسؤلین همدا ډول زده کړیالانو ته د کاري فرصتونو برابرېدو په برخه کې هم د همکارۍ ډاډ ورکوي. تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي اداره د ټول هیواد په سطحه ملي اداره ده. دا 80 سلنه زده کړې عملي ورکوي، خو لیکن 40% نظري زده کړې ورکول کیږي محصلینو ته. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي اداره دا ټولو محصلینو ته څه چې فارغ شوي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. تاسو اوس فارغ شوئ، په راتلونکي وخت کې تاسو ته د الله د خدمت زمینه برابره کړي. څوک به برابروي؟ نظام به برابروي، موږ به برابروي. دا اطمینان درکوم په غور واورئ. زده کړیالان په ترسره کړیو زده کړو خوښ دي چې تر یادې کچې یې لوړې زده کړې ترسره کړي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د کاري زمینې برابرې شي. په دې 2 کلن مزل کې ډېر څه زده کړي دي. خپله د کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ یم او ډېر څه مو زده کړي دي او خپله مسلکي روزل سوي یو. زه له حکومت څخه دا هیله لرم چې په آینده کې موږ ته کاري فرصتونه برابر کړي او دا کومې کورنۍ اقتصادي ستونزې چې دي دغه مو حل کړي. د یادونې د پکتیا کې دا مهال د مرکز ګردیز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو 5 انسټیټیوټونه او 9 لیسې فعال دي چې په زرګونه زده کړیالان پکې پر زده کړو بوخت دي.